طالب به ما بیگانه است. دوی وایي اوسني واکمن بیګانه دي. دلته یو شمېر هغه افغان مېرمنې چې د کابل تر سقوط وروسته یې وطن پرېښی د اګست 15مه د تورې ورځې پایست لمانځي او د طالب واکمنو پر ضد شعارونه ورکوي. دغه افغان مېرمنې وایي دغه احتجاج د دې لپاره کوي چې له دوی په خپل وطن کې ژوند، خپلواکي او د کار او زده کړو حق اخیستل شوی دی. ما اینجا به خاطر حق و حقوق و آزادی خود ایستاده ایم. موږ دلته د خپلو حقونو او ازادیو لپاره ولاړ یو. موږ له زده کړو، ازادۍ او هر څه بې برخې یو. موږ خپل حقونه غواړو، د کار، ازادۍ او زده کړو حق. 3 کاله کېږي چې پاکستان کې یو. د افغانستان له سقوط وروسته اړ شو چې پاکستان ته کډوال شو. اوس دلته په ځینو قضیو کار کوو څو وشو کولی یو امن هیواد ته لاړ شو، څو خپل او د خپلو بچیانو ژوند جوړ کړی شو. افغانستان کې مو نامعلوم برخلیک لاره، نه مو خپله او نه مو اولادونو زده کړې کولی شوې او ژوند مو هم په خطر کې و. جان ما هم در خطر بود. افغان‌ها به نمایندگی از تمام خانم‌های افغانی که مجبور د هغو افغانو میرمنو او نجونو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي او خپل غږ نشي پورته کولی، د هغوی په استازولۍ راغلو او دلته د طالبانو خلاف شعار ورکوو. د اګست 15 د افغانستان د تاریخ بده ورځ ده. د اګست 15 په اړه ټولو افغانانو ته تسلیت وایم. تمام هموطنان عزیزم تسلیت میگم. دغه افغان مېرمنې وایي د اګست 15مه د ټولو افغانانو خو په خاصه توګه د افغان مېرمنو لپاره توره ورځ ده، ځکه چې د دوی په خبره تر کلونو زده کړو وروسته یې هم دوی ته د کار اجازه ورنه کړه. دغه مېرمنې وایي دغه احتجاج د دې لپاره کوي چې غږ یې تر نړیوالو ورسیږي او دوی له دې حالت وباسي. مایی که 20 سال تحصیل کرده بودیم، درس خوندیم، زحمت کشیدیم. موږ چې په افغانستان کې 20 کاله زده کړې کړې وې، درس مو ویلی و، زحمت مو ویستلی و، نن په افغانستان کې زموږ د وژلو حکم ورکړل شوی. زه څارنواله، ډاکټر چې د خلکو تداوي کوي، معلم چې د خلکو د درس ښیي، خو له بده مرغه زموږ د ټولو د اعدام حکم صادریږي. له دې امله اعتراض کوو، بیا یې کوو او لاس ترې نه اخلو څو زموږ غږ نړیوالو ته ورسیږي او کوم وضعیت کې چې یو ترې ووځو. صدای ما به جامعه جهانی برسونه، از حالتی که فعلا ما حضور داریم از این حالت نجات پیدا کنیم. خو په همدې ښار کې بیا یوازې د 4 کیلومتره په واټن دلته د اګست 15مه د فتح د ورځې په حیث لمانځل کیږي. دغه غونډه چې د افغانستان سفارت له لوري جوړه شوې به پکې طالب چارواکو د بیلابیلو هیوادونو ډیپلوماټان، پاکستانی چارواکي او سیاستوال، فعالان او خبریالان دعوت کړي وو. دلته د طالبانو حکومت د 3 کلونو لاسته راوړنو او له پاکستان سره د دوی پر اړیکو ویناوې وسوې.